د یو تاسو یو زنانه کړی چې ایمان په غلطۍ کې د خپل لیوه سره زنا شوې ده خاوند مې نه دی خبر او عزت خاوند نه معافي غواړم نو الله مې معاف کی کنه جواب دار چې ګور اکثر زموږ د کورونو کې دا یو زید اوسېدلو غټ نقصانات هم داري چې بری کې زنانه د خپل لیورونو سره اکثر تعلقات قائم کې د خپل فتنې دور دی او بری فتنو په دور کې بس بیا اکثر خاوندان چې کومه هغه بهر ملک اوسي او پوری مزدوري نه کوي دلته کور کې زنانه چې کومه دا غینه دا نقصانات بیا واقع کیږي او دا زنا چې د کړي درو دا انتهایی غټ ګناه کړي دا ډېر غټ جرم یې کړی دی دا ډېر توبه الله توبه سي او خاون هغه د خبرې نه ځکه خاون خبر شي بیا خو طلاق ته مصلی الله علیه نور به نقصان جوړ شي نو که خاون خبر شي نو بیا به نقصان ډېر واقع شي نبی په دې صورت کې وسو ډېر لپاره پکار دار چې دا الله ته توبه ډېر زیاتی وباسي ډېر وژړي الله ته توبه الله توبه سي او بل لاره چې دا کور کې با اوسي کې نه د لور سبه اوسي کې نه دغه چې بیا اوسي د بیا د نقصان دی واقع کی او خاون به د دې طریقه معافي وغواړي چې هغه په دې پوه نشي